رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړي د خولې وږمه چې کومه ده، د لوږې نه چې په کوم خوله کې وږمه پیدا شي، الله وی دا وږمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. ته خو د خپله خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کړي او داسې دې ورته وکړي، خان به وچ لرې د خوار که خوله کې دې غول نیولي وایي به ورته که نه. او الله څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. لعنت ته په داسې قوم وي چې د الله د شفقت ته وګوره، د الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، د الله د مهربانو ته وګوره، او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان. په کار خدا و چې د الله یوه مهرباني، یا الله ما تاسو ته پخوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی. نو اپریدي چې دي د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کی. نو زمونږ یو خپلو هغه چېرته تحصیلدار له کوواټ ته ورغلی، نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا وله ټپ ورکړی، بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې وی راغله دا سر ورته په کورسۍ کې راپورته شي ورغواړې ورته و په دې ملې وټپاوله و بیا یې راته ووایي چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه؟ وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي په کورسۍ کې کېده. اوس اپریدي خو داسې دي، او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تلي. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي، مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست دي. علیکم څه چلی او تا خړوس نه زړه بوټ وځي. خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې ایس ایچ او صاحب ته ور مخامخ شي. هلته ما ستاسو ایمان لیدلی، ما کتلی. ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی. شیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا، شیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا، رستو کا کارون د دنیا عشق ولکڑا. شیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا، رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی، دا دنیا به پتا مې نه. او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذرې عمره پروا نه لري. د مسقال ذرې عمره. تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ، نن د بندگانو څومره تابع یې. د بندگان
یو سر لور شي ډېر ټیټ ټپاس کې تللی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکه چې فلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات. اوس هغه افسر د دوه نوم نه نو ته ورته بار ناستې او انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی. اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وایي جی اطلاع به ورته د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پې ورته د یو نه یې نو الله د لکونو کړي یې چې د یو شوي لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی او زما قانون تغییر کړو او پرېوښو کذالک اليوم تنسى نن مام ته پرېښوې او هیر مې کړې چې تا زیر کړی او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړې. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخته ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکم تباه شوه که نه غرق شوې که نه. نو عزیزانو یو ذات سره لګاو اور څه به ستا شي. ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لي وانا اجزي به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روجه زما ده او د دې په بدل کې به روجهدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي ستا د روجې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم.